ملګرو مخکې له دې چې په ویډیو پیل وکړو ترڅو تاسو ته موږ طریقه در وښیو تر هغې دمخه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب وروسته دغه د بیل نشان تاسو کلیک کړئ ترڅو زموږ د هرې نوې ویډیو څخه په وخت تاسو خبر شئ. نو پیلوو ویډیو چېرته ځئ نو بیا هم ښه راغلاست. اوس پیلوو همدغه طریقه چې همدا ډول دغه ویډیو مونږ جوړه کړو. نو empty project را اخلو او خلاصوو میډیا باندې کلیک کوو ویډیو را اخلو لومړی کلیپ را اخلو چې مونږ جوړ کړی دی دا مو لومړی کلیپ دی. اوس مونږ را اخلو دوهم کلیپ البته لیر باندې به کلیک وکړئ میډیا به خلاصه کړئ دوهم کلیپ هم را واخلئ اوکې به کړئ. نو دواړه کلیپونه چمتو شول. نو دغه دوهم ریل کې مو چې کوم کلیپ را اخیستی دی دغه به دغه سکرین کړئ. نو کله مو چې دا ډول که اوس به را وګورئ چې کوم ځای اوس به وګورئ دغه اوازونه زه بندوم. نو کله مو چې اوازونه بند کړل تاسو خپله خوښه اواز پرېږدئ یا نه مونږ اواز بند کړ. دلته دغه کلیپ چې دی ډیر دی دغه اوس راووتو دا کلیپ به اضافي ډیلیټ کړو دا ډول ډیلیټ کیږي او دغه به مونږ د سره پورې بوځو. اوس به یې وګورو نو دغه ډیر مو کټ کړ لږ باید واپس پیدا کړو. نو اوس به یې وګورو چې اوس څه ډول شو فرق لري یا نه. نو اوس هم زه راغی لږ د شاته شي لږ نورم دا اندازه برابر شو او دا به سر ته ورسوو. اوس به وګورو چې اوس په کوم ماډل کې دی. ښه نو دا ډول چې شو اوس به تاسو راشئ دغه لاندې کوم تصویر چې دی دا به ورنه بوځئ داسې چې هغه پاس کوم تصویر یا ویډیو چې دا ټوله ښکاره شي. نو دغه کوم ځای باندې مو چې خوښ شو چې اوبه ودرېږي په همغه ځای باندې ودروئ مطلب دغه ځای صحیح دی. اوس همدغه باندې کلیک وکړئ کیپچر یا تصویر یې واخلئ. کله مو چې تصویر واخیست بیا دې باندې کلیک وکړئ دا ویډیو په همدغه ځای باندې پرېږدئ اینه وروسته بیا میډیا ته لاړ شئ همدغه تصویر راواخلئ چې تاسو پرې کړی دی دغه اوکې کړئ. اوس همدغه بوځئ واپس خپل ځای ته. نو راغلو خپل ځای ته مو راوست. اوس بیا هم سر نه ګورو چې کوم ډول شو. نو اوس یې ګورو ښه دغه تصویر په حرکت باندې راغی همدغه باندې کلیک کوو کریپ په علامې ته راځو او دغه مساوي کوو. اوس بیا واپسې کې ځو بیا یې ګورو نو چې اوس څه ډول کیږي. ښه اوس ګورئ دا ځکه دغه اوبه چې دي ورکې شولې. نو بیا هم په همدغه لیر باندې کلیک کوو دا داسې بیایو ګورئ دې ځای پورې مو چې راوست اوس بیا اوکې کړئ. اوس بیا سر نه ګورو اسانه طریقه ده انشاءالله د کین ماستر په اړه ډېر ښایسته جالبې ویډیوګانې راسره دي یا طریقې راسره دي ټولې به انشاءالله زه تاسو ته ورځ په ورځ درښایم. تاسو کولی شئ چې بیا همدغې څخه خوند واخلئ همدغه طریقې عملي کړئ. ډېرې جالبې نورې طریقې هم شته دي انشاءالله هره ورځ زه یوه ویډیو در اپلوډ کوم تاسو هغه بیا کتلی شئ. اوس ګورو دغه ویډیو ګورئ اوبه په ځای باندې ودرېدلې او کله چې دی ولاړ شي اوس یې ګورئ اوبه به توی شي. نو دا هم ډېره یو جالبه طریقه ده خلک به ورته حیران شي. نو دغه دواړه چې دی یو نفر دی ښه دغه یو نفر څخه ما دواړه ویډیوګانې کړي دي. تاسو کولی شئ د دوو مختلفو کسانو څخه هم همدغه شان کلیپ جوړ کړئ مطلب یو طرف ته د یو کس وي او بل طرف ته د بل کس وي مشکل نه دی چې یو کس وي. بیا ما د یو کس څخه ویډیو وکړله بیا هم په موبایل باندې چې ډېره کوالټي هم ضعیفه ده دومره ښایسته کوالټي هم نه ده بیا هم دومره صحیح ښایسته ما برابر کړه که چېرته ستاسو موبایل کوالټي د کیمرې روغه وي نو هغه به یو دوه چنده ښه کار کوي. نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د کین ماستر په اړه
هره ورځ یو ویډیو یو ټریک یو میجک در وړاندې کوم. تاسو ورڅخه خوند واخلئ، یو څه ورڅخه زده کړئ. تر بیا ښې شېبې ښه وختونه. د الله په امان.